په خوب کې هوا کول یعنې الوتل، پورته تلل یا له ځمکې څخه پورته کېدل یو ډیر عام او له معنا ډک خوب دی او دا ډول خوبونه ډیر تعبیرونه لرلی شي چې د خوب کتونکي حالت، احساسات او د خوب نور تفصیلات پرې اغیز کوي. لاندې څو ممکن تعبیرونه درته بیانوم. اول، روحاني لوړتیا او نیکمرغي. که څوک په خوب کې وګوري چې دی په هوا کې الوت کوي یا پورته کیږي، دا ښایي د هغه د روحاني پرمختګ، صفا زړه او نیکمرغه ژوند نښه وي. دا ښیي چې خوب لیدونکی د دنیا له مادي ژوند نه پورته فکر لري. دوهم، شهرت، مقام یا عزت. په هوا کې پورته کېدل کله ناکله د لوړ مقام، شهرت او د خلکو ترمنځ د عزت نښه وي. که څوک دا خوب وویني نو ممکن په دنیوي لحاظ هم ترقي وکړي. دریم، خپلواکي او ازادي. الوتنه په خوب کې د ازادۍ، بېغمتوب او له فشارونو څخه خلاصېدو علامه هم وي. ښایي خوب لیدونکی غواړي له ستونزو، اندېښنو یا د ژوند له بندیزونو څخه خلاص شي. څلورم، وهم یا غرور. که څوک ځان ډیر لوړ په هوا کې ویني او احساس کوي چې ډیر ځواکمن دی، دا ښایي د تکبر، غرور یا له واقعي حالت څخه د غفلت نښه وي. پنځم، خطر یا بې ثباتي. که په خوب کې په هوا کې ګرځي خو کنټرول نه لري، یعنې ویریږي یا پرېوتو ته نږدېږي، نو دا ښایي د ژوند بې ثباتي، ویرې یا د یو کار ناکامۍ ته اشاره وي. مهمه یادونه: د خوب تعبیر د خوب د حالاتو، ځای، وخت او شخص د روحاني یا ژوند حالت سره هم تړاو لري.